او نیکې هیلې زما ټولو لرو برو افغانانو پښتنو خویندو ورونو. یو ساعت یو نیم ساعت مخکې ما یو ویډیو وکړه، کوم د آیسای مشر او د پاکستان وزیر دفاع خواجه اسف چې کابل ته راغلی او د طالبانو په خپو کې ناست دي او منت او زاري کوي ورته او غوښتنه دې کوي چې موږ سره کومک وکړه. دا هغه طالبان دي چې دوی په مابسونو کې اچولي، دا هغه طالبان دي چې دوی په امریکایانو او په نورو کفارو هیوادونو باندې خرڅول، نن راغلي دې ته منت او زاري کوي. نو په دې باندې ما یو ویډیو وکړه او هغه ویډیو چې دا زما د پیج نه فیسبوک لرې کړه، یعنې یو کم 10 ورځو د لایف نه ختم کړم، خو هېڅ پروا نه کوي. زه یو خبره کوم چې موږ چمچهګیري نه کوو. د طالبانو ښه کار بالکل ستایو چې د پاکستان د ریاست په خلاف، د پاکستان د آیسای په خلاف، د دشمن د افغانستان د دشمنانو په خلاف وانیو، هر کار سره موږ ولاړو لبیک وتو. خراب کار ته، غلط کار ته موږ نیوکې کوو، لکه د جنکو مکتب دی، ملي بیرغ، دا مسایل دي، خو دا زموږ داخلي معامله ده. په دې باندې به سره موږ خپل دغه کوو، مبارزه کوو، مګرم د تخریب په حساب نه موږ ویډیوګانې یا لایفونه نه کوو. نو هغه ویډیو هم در باندې خپله لږه شان غورم، زما په ټیک ټاک کې هم شته دی. دلته زه همیشه م یو خبره کړې چې زه حیات نه یم، په ما باندې به دا که زما ویډیوان څوک لایک کوي لایک دي، که نه لایک کوي نه دي لایک کوي، نه مې د خوښوي، خو ته یې ښه ویم بد ته یې بد ویمه. نو همیشه مې دا مبارزه هم دغه شان روانې. هغه زما دا ټیک ټاک کې هم شته، خپل یوټیوب کې هم در روانې، هغه دغه ګورم. نو دا زما ټیک ټاک دی، تاسې دا ویډیو کولی شئ چې په دې کې وګورئ چې بیا مرګړو ته سره نه شي تېرېدلی که څه، او دا ویډیو هم در باندې پلی کړم. دغه ویډیو ده ښه دا ګوره اشتیام داسې نه چې باید مرګري سندره نه، داسې مې د زړه دغه نه دا کړی. دا زما په یوټیوب کې هم شته دی، د در باندې یوټیوب هم خپل ګورم. یوټیوب در باندې په دې خاطر نه ګورم چې زما یوټیوب سبسکرایب کړي، زه د دې سبسکرایب والا نه یم، یعنې دا زما په یوټیوب کې هم شته دی او دا زما یوټیوب هم دی، یعنې دې کې تاسې کتلی شئ. ګوره ښه باچا کاموال افیشل، په دې کې هم دا تاسې کتلی شئ، دغه نشته دی، دې کې هم شته دی. مقصد دا دی چې خپل مبارزې نه وروسته کېږو، که پیجونه هم بندېږي، که فیسبوکونه هم بندېږي، انشاءالله د حق مبارزه به جاري وي. د لر او بر دپاره به خپل اواز اوچتو او حیاتي به نه کوو، نه د چا نه یېرېږو، نه ټیټېږو، او انشاءالله د دې د ضلالت ورځې راغلي، د دې آیسای د دې پاکستان دهشتګرد ریاست، او انشاءالله دا به خدای پاک نابود کوي، خدای پاک به ورکوي، ځکه چې د کوپر نظام چلیږي، د ظلم نظام نه چلیږي. پرونو ګوره بلوچستان کې څه وکړه، ولاکه اسرائیل و روسان هم داسې کارونه کوي لکه څنګه چې دا پاکستان دهشتګرد ریاست کوي. نو زه به خپل هغه د یوټیوب یا د ټیک ټاک دغه هلته لاندې به کمنټ کې مې هم دغه کوم، دې کې هم کتلی شئ. یېرېږو نه، دغه د فیسبوک دغه شانې پالیسیانې دي، پوهېږو په دې باندې. په الله سپاره دا ویډیو شیر